Ladies and gentlemen, after 3 rounds, we go to the judges' scorecards for decision. All 3 judges score this contest 30-27 for the winner by unanimous decision, Nasrat Haqparast. د افغانانو بیرغ په ګرده نړۍ کې لوړ دی. MMA فایټر کپس په ځنګل کې شکبروین I know that you're fighting with a heavy heart. Fight. 28 earthquakes today in Morocco. Yeah. People died. زه افغان دینم پېژندلی بعد فایټ مینوال ډېر سوی بیریږم چې راسه خوږ نسې بیریږم چې راسه مړ نسې افغان واید نژند یمه خامخا به نو مسابقه ګټمه خطرناکه تمرین مو کړی څو وارې مو مسابقه ګټلی عبدالسمیع فیضي یمه خپل وطن ته بریا راوړمه څو وارې مو اورېدلې دي چې خارجي چیلنجونه راکړي خود به چیلنجونه قبل سي عبدالعظیم بدخشي یمه اوله د ځان سره وسنجه خپل فرصت ته توجه وکړه ستا مشران مې شاته ځغلولي د نامیانو سره مو مسابقه کړې افغان باز محمد مبارز یمه ګام په ګام مخته ځو د چا پروا نه لرو په خدای پر سر لرو خپل وطن ته بریا راوړو اسپانسر جنګ راته ولی وای د وزن کشي وخت رسېدلی مسابقې ته مو آمادګي نیولی حسین بخش ظفري یمه بنزونه مو په شاوخوا کې ده مخ پر سازمان مو حرکت کړی ده سیار افغان بهادرزاده یمه وس نو روسي فایټر وګټه په بد سختۍ کې بریا راوړه نصرت الله حقپرست یمه ډېر زحمت مو کښلی دی خامخا مو نو فایټ ګټلی ګردمونو طرفداره سوی دوی ته به نو خود زور ورکوي افغان احمد ولی هوتک یمه د شاوخوا څخه چیلنجونه راځي د هر چا چیلنجونه نه قبلیږي اسماعیل جان حیدري یمه د مسابقې فرش ټول سو جنګونه پرله پسې شروع سو افغان فرید بشارت یمه خپل په وطن کې چیلنج راکوي خامخا بې چیلنج قبلیږي ګام په ګام مخته ځو د چا پروا نه لرو په خدای پر سر لرو خپل وطن ته بریا راوړو ګام په ګام مخته ځو د چا پروا نه لرو په خدای پر سر لرو خپل وطن ته بریا راوړو